سلام دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. دا ځل موږ تاسو سره په دې ویډیو کې په دې درس کې د ټیبل اف کانټنټس یا د فهرست په هکله بحث کوو. نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پاتې شئ او زموږ له دې محتویاتو څخه پوره ګټه پورته کړئ. نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، یو کتاب، مجله یا هر هغه سند چې د څو صفحو درلودونکی وي، حتما د راهنمایي په خاطر د لوستونکو په خاطر باندې فهرست په نوم باندې یا د لیکلړ په نوم باندې چې په معمول ډول په انګلیسي ژبه د ټیبل اف کانټنټس تر عنوان لاندې راځي، نو هغه ځان سره یا د کتاب په شروع کې یا د کتاب په پای کې ځان سره لري. نو د هغې ټیبل اف کانټنټس یا د فهرست د جوړولو په خاطر باندې موږ ته میکروسافټ ورډ ډېر ښه امکانات برابروي چې زو په هغې باندې کار کوو، او بعضې وخت چې تاسو به هڅه کړې وي یا به یې وکړئ کار نه کوي، هغه هم موږ تر پوښ لاندې چې کوم اشتباهات موږ کوو. نو ټیبل اف کانټنټس چې کوم ده هغه په ریفرنس ټاب باندې موقعیت لري. فعلا موږ د هم په ټاب کې موقعیت لرو. اوس راځو په ریفرنس ټاب باندې موږ کلیک کوو. نو کله چې موږ په ریفرنس ټاب باندې کلیک وکړو، نو راځو موږ دلته څه وایو، ټیبل اف کانټنټس پیدا کوو چې موږ د خپل د سند دپاره څه وکړو، ټیبل اف کانټنټس موږ ته راکړي. نو ټیبل اف کانټنټس چې کله موږ ته راکړي، تر ټولو مخکې باید موږ راسو دلته په صفحه باندې به موږ کلیک کوو، په کوم ځای کې چې موږ غواړو دلته موږ ته څه وکړي، ټیبل اف کانټنټس راکړي. نو دلته چې کله موږ راغلو، که متوجه واست، موږ دلته د پیج بریک نه استفاده وکړو. دلته موږ راځو، دلته په دې ځای باندې کلیک کوو. اول ځو د لی اوټ څخه موږ څه کوو، پیج بریک اخلو ورته. نو پیج بریک چې موږ کله واخیسته، موږ ته یوه صفحه مکمله څنګه شوه، په لاس راغله صفحه. دلته موږ خپل ټیبل اف کانټنټ جوړو. موږ اوس یو څه ستونزه ممکن موجوده وي چې اوس ورسره موږ مخ کیږو. دلته چې موږ کلیک کوو، دلته په دې خالي صفحه باندې لاندې صفحې کې زموږ څنګه دي، محتویات دي دلته. نو ټیبل اف کانټنټس باندې موږ چې دلته راځو، په دغه صفحه کې موږ سره چې ټیبل اف کانټنټس موجود دي، په ده باندې چې کله موږ کلیک وکړو، دلته موږ ته انواع یې ښیي چې اتوماتیک شکل باندې د فرض مثال اتوماتیک ټیبل 2 ده، فرض مثال منور شکل باندې ده. موږ راځو دلته په اتوماتیک ډول باندې داخل چې ګټې پکې موږ وینو. په اتوماتیک ډول باندې کله موږ ټیبل انسرټ کو او په مانوال یعنی په لاسي شکل په جای فرق څه ده. په اتوماتیک ډول باندې چې کله هر کله موږ تغیرات راولو، اتومات دلته هم تغیرات راځي. که په لاسي شکل باندې وي، نو هلته موږ ته اکثره وخت د ستونزو سره مخ کیږو. نو راځو موږ معمول په کانټنټس باندې کلیک کوو چې ګورو موږ د یو څه ستونزې سره مخ کیږو، چې دا ډېره مهمه خبره ده چې کله موږ دلته کلیک وکړو، ګورئ موږ دلته د یو پیغام سره مخامخ شولو. creating a table of contents start by applying a heading style from the style gallery to the selected text. اوس دلته موږ ته څه وایي، ګوره ټیبل اف کانټنټس زموږ دلته راغی، خو ستونزه کوم ځای کې ده؟ ستونزه دلته دا ده زموږ چې زموږ ټیبل اف کانټنټس په دغه نه لري، زموږ صفحه یا زموږ د مواد چې کوم موږ محتویات لرو، هغه دې ته آماده نه دي چې هغه زموږ ټیبل اف کانټنټس باندې څنګه شي، هغه دې په باندې تطبیق شي په باندې. نو د دې په خاطر باندې چې دا موږ تنظیم کو جوړې کو سره، موږ دلته یو بل عنوان هم ځان سره لرو چې هغه د هیډینګ په نوم باندې. که تاسو په د صفحې په سر کې لیدلي وي، نو هغه ته موږ ځو، هغه هیډینګ موږ جوړو، بعد د هغې راځو په ټیبل اف کانټنټس باندې څنګه کوو، کار کوو دلته په باندې. نو کله چې موږ هیډینګز ولرو، نو هیډینګز موږ کوم ځای کې موجود دي، په هوم ټاب کې موجود دي. په هوم ټاب کې دلته ګورئ موږ په نورمال حالت باندې ټول څه دلته موږ سره شته دي. دلته چې تاسو ګورئ دا زموږ سټایلز دي. نو دلته موږ راځو، موږ خپل هیډینګز راخلو. ګورئ دلته چې موږ کلیک کوو په دې هر خط باندې، دلته تاسو وینئ دې ساحه کې دلته متوجه نارمل موږ ته ښیي، نارمل دا هم نارمل ده، صحیح. اگر غټ یې ښیي، غټوالی په دې خاطر باندې چې موږ دا د عنوان په شکل نه پیژني ورډ موږ سره. اوس دا موږ معرفي کوو. فرض مثال دلته موږ عادي خط نوم اخلو. دلته چې دا موږ سره چې د فصل په سر کې چې افغانستان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ فرض مثال هر څه متن چې ده، متن باندې موږ زیات فوکس نه کوو. په ده باندې موږ کلیک کوو، راځو دلته موږ چې هیډینګ 1 ورته انتخابوو. هیډینګ 1 چې کله ورته انتخاب کړو، تاسو ګورئ دلته یو وړوکی غوندې علامه دلته پیدا کېږي چې په دې نورو کې نشته. دا په دې معنا باندې دا په هیډینګ شکل باندې شی موږ سره، دا موږ سره د هیډینګ په شکل باندې ایډیټ شو موږ سره، یعنې دا اوس ټیبل اف کانټنټس دا پیژني چې دلته هیډینګ موجود دلته باندې. اوس دلته راځو موږ که مخکې درسونو کې چې موږ د پوینټر څخه استفاده وکوله، ما ورته ویلي چې څخه موږ لازم استفاده کوو. زه په پوینټر باندې کلیک کوم 2 ځلې.
تر څو پوینټر ماته راسي زه هغه ټول عنوانونه چې غواړم په لومړي هیډینګ کې راسي یعنی په لومړي عنوان کې راسي هغه زه ټول څنګه کوم دلته ور باندې هایلایټ کوم یا نیسم په باندې زه کلیک کوم تو هم وشو اوس دلته راځو ګورئ چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم تاسو تغیرات ته ګورئ دا مکمل دی دغه لاندې چې څومره خط راځي ټول مو څه کوي ګوره تر لومړي پورې مکمل دی لاندې شو ګوره مثلث مو بند شو په دې باندې کلیک وکړو دوهم فصل دریم فصل ټوله صفحه مو دې ته راټوله شوه اوس موږ نه غواړو دا رقم ته وي موږ زه غواړم چې اوس دغه ټول دا مو عمومي عنوانونه شول یعنې فصل په کچه باندې شول دغه نور مو څنګه دي دا غواړو چې د موادو یا د مادو عنوانونه درته دغه جوړ کړو په دې باندې موږ دوم په دې باندې موږ کومه ګوره دلته تاسو متوجه اوسئ په دې باندې چې موږ ودرېږو دلته څه لرو نارمل ټیکسټ لرو چې کله دلته ودرېږو دا راځي د هیډینګ 1 ته راځي نو موږ په دغه خطونو باندې څه کوو فقط هیډینګ 2 اپلای کوو په باندې هیډینګ 2 چې په باندې اپلای کوو بعد د هغې نه راځو چېرته د انتخابو ځان سره ډبل کلیک کوو په ماوس باندې فارمټ پینټر باندې راځو لومړی ماده اوس یو باندې موږ څه کوو کلیک کوو زه دلته ویډیو پاس کوم تر څو زه دا مکمل څنګه کړم دا مکمل زه جوړ کړم تاسو ته او تاسو ته څه کوم شریک کړم درته لږ لحظه صبر وکړئ چې زه ویډیو پاس کړم ګورئ دوستانو ما مکمل تنظیم کړل دا ګوره یو خط پکې اضافه کېږي زه کلیک کوم ماته څه کوي د هر فصل د هرې مادې لاندې چې کوم مواد دي هغه څنګه کېږي دا د بل شاته پټېږي د جمله مګر دلته لرو تقریبا دا په ټیبل اف کانټنټس کې بیا وګورو تر څو موږ د کومې ستونزې سره مخ شوي نه وو دا به موږ بیا څنګه کوو خپل مواد مکمل دا څنګه کوو جای په جای به یې کوو پکې بېرته به راشو نو اوس ګورو موږ جمله 25 مادې لرو 25 مادې اوس موږ مکمل ډول باندې څه کوو رااخلو دلته اوس ځو موږ د ټیبل اف کانټنټس ته ټیبل اف کانټنټس زموږ مخکې نه ځای په ځای شوی فقط دلته راځو ورباندې په اپډیټ باندې کلیک کول دا ګورئ په اتوماتیک ډول باندې موږ ټیبل اف کانټنټ دلته اضافه شو دلته اوس موږ ستونزه دا ده چې دا موږ ته په چپ لاس باندې ښیي موږ فکر د صفحې جوړولو په برخه کې هم موږ تاسو سره کافي درس لوستی او معلومات مو کړي وو دلته راځو په هوم ټیب کې دلته وینئ تاسې څه ده لیفټ او رایټ دی یعنې د چپ نه ښی خواته موږ نه د ښی نه چپ خواته که موږ ته مکمل معلومات دی موږ نه کړو جوړل سره په دغه وسیلې باندې موږ کلیک کړو ته په خپل نوم باندې موږ څه کوو فهرست نوم ورکوو ورته چې هر نوم چې موږ غواړو فهرست دا هم موږ راخلو تقریبا سنټر ته راولو نو موږ سره اوس څه شو دلته تاسې وینئ ټیبل اف کانټنټس دلته موږ سره څنګه شو اضافه شو